بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه او ژوند مو په خیر تیریږي. راځو د مایکروسافت اکسس دریم درس ته. لکه څنګه چې تېره ورځ مې د مایکروسافت د اکسس ته راخلاصېدو لارې چارې او همدارنګه د هغه انټرفیس ښودنه او په ضمن کې مې ورسره یو کوچنی ټیبل هم جوړ کړی چې څنګه یو ټیبل جوړیږي. هغه د مایکروسافت اکسس مینوګانې، ټایټل بار و، چیرې کار کیږي، څنګه یو ټیبل جوړیږي، ټیبل څو بڼې لري، پر هغه باندې بحث وکړي. راځو نن بیا هم خپل پروګرام راخلاصوو. زه د رن مینو د لارې راخلاصومه. ایم ایس اکسس انټر به کړم. دلته که چیرې پر بلنک ډیټابیس باندې کلیک وکړو، موږ ته یو نوی ډیټابیس بل کریټ کیږي، یعنی جوړیږي. نو زه راځم د ریسنټ زړو ډیټابیسونو څخه یو را خلاصوم. زیاد ډي بي باندې کلیک کوم، لکه څنګه چې مې تېره ورځ کلیک پر کړی و، راخلاص کړی و، جوړ کړی مې و. دلته دا د مایکروسافت اکسس خپله صفحه ده چې خالي ده، هیڅ هم نشته کې، ځکه نشته پکې چې موږ جوړ څه نه لرو، ټیبل نه لرو، مکرو نه لرو، فورم نه لرو، بل څه ریپورټ نه لرو، یعنی هیڅ هم په دې ځای کې نه لرو. راځو نن کریټ ته. لکه څنګه چې مې تېره ورځ درته وویل چې څنګه کولی سو چې موږ کار په ډیټابیس یا مایکروسافت اکسس کې وکړو. او بل زموږ درس دلته د پله پسې نه دی لکه د نورو پروګرامو په شان چې د فایل مینو څخه به مې شروع کړي، پرویو به مې ختم کړي. دلته لومړی کار چې ته کوې په کریټ کې کېږي. خو فایل مینو لکه د تیرو پروګرامو غوندې لومړی موږ انپو لرو، نیو لرو، اوپن لرو، سیو لرو، سیوز لرو، پرنټ لرو، کلوز لرو، اکاونټ لرو، اپشن لرو. انپو کې د دغه دوه معلومات ښیي چې یو زیات ډیټابیس په اف ډرایو ډبلیو کې پروت دی. کمپیکټ ان ریپایر ډیټابیس دی ریپایر کوي، که چیرې کوم مشکلات پکې کې فقط دا دوه کار کوي. په هغه نورو پروګرامو کې دلته پاسورډ ور واچوه، انکرپټ یې کوو، په مارکس فاینل یې کوو، څه شیان ډېرو نسبت و دغې ته. دلته یوازې ستا ډیټابیس چیکینګ موجود دی، بل شی نسته. لکه څنګه چې دلته وایي help prevent incorrect database file problems by using compact in repair. وایي کومک ستا سره کوي تر څو ته ډیټابیس چې صحیح کړې، د مشکلاتو څخه مخنیوی وکړې د چیز په واسطه د compact in the repair. بل انکریپټ وت پاسورډ، فقط یو پاسورډ چې خلاصه دا دوه شیان دي، په دې ځای کې نور څه موږ نه لرو. نیو ته کولی سې نوی ډیټابیس راخلاص کړي. اوپن کولی سې د زړو ډیټابیسونو څخه یو راخلاص کړي. سیو کولی سې چې دغه اوس جوړیې دا ثبت کړي، ځکه غیر فعاله دی چې موږ دلته کوم کار نه دی کړی، او کوم کار چې کوو هغه دلته به موږ خپله سیو کوو. سیو په دې ځای کې چندانې تا ته په درد نه خوري، سیو از په درد درته خوري چې ته د اوسنی زیات ډیټابیس په بل فولډر کې ثبت کړې. او پرنټ کولی سې چې خپل ډیټابیس دې پرنټ کړه. کلوز ته راسه، خپل پروګرام دې بندوي. بیرته راځو نیو ته، اوپن ته راځو، زیاد ډي بي انتخابوو، او دلته که راسې پرنټ او اپشن اکاونټ مهم نه دی، اپشن دا دوه به د پروګرام په اخره کې وایي تر څو موږ یا ډیټابیس جوړ کړو، ټیبلونه پکې جوړ کړو، او یا هم د ټیبل دپاره فورم جوړ کړو، نو بیا پرنټ موږ کوو. اوس پرنټ چی پرنټوي، خالي دا صفحه پرنټوي، په درد نه خوري. راځو خپل درس ته. بیا هم راځو څنګه چې مې درته وویل چې ډیټابیس د ټیبلونو مجموعې ته ویل کېږي. نو ټیبل هغه وخت ډیټابیس کریټ کېږي چې ته ټیبلونه پکې ولرې. مخکې مې پر یو څه باندې بحث کړی و، لکه پر چیش باندې، لکه ما درته ویلي وو چې بعضې موضوعګانې موږ لرو، لکه څو دانې وي، 5 وي که 6 دانې، هغه لکه ډي بي ډیټابیس دی، وبخښئ ټیبل دی، چې شو ټیبل و، فورم و، مکرو و، ریپورټ و، بیا چې شو ریپورټ و، دغه و موډل، او همدارنګه بل یې چې شو ټیبل دی، فورم دی، مکرو ده، ریپورټ دی، موډل دی،
یو خو بل شی هم پکې کولو. دغه 6 دانې شیان موږ لرو. نو د دې څخه اول موږ ټیبل جوړولی سو. د ټیبل څخه فورم جوړیږي، د فورم څخه ریپورټ جوړیږي، د ریپورټ څخه موډل جوړیږي او ماکرو بیا خپل اضافي کار دی چې ته ترسره کوې. نو د دې دپاره چې ته یو ډیټابیس جوړ کړې، ډیټا په مایکروسافټ اکسس کې ولرې، د ثبت موقعیت ولرې چې ته یو څه ثبت کړې، یا د مکتب شاګردان ثبت کې، یا خپل معلومات ثبت کې، یا د یو شي اړوند، یا د صرافۍ، یا د دکان دپاره، یا د یو کلي دپاره، یا د یو مصارفو دپاره یو لیست ولرې د ځان سره چې هغه څه غواړي هغه پکې ثبت کړي. اولین کار دی دا دی چې ته به ټیبل جوړوې. نو راځو چې ټیبل دومره مهم دی، اول پر ټیبل باندې بحث کوو. پر کریټ باندې چې کله کلیک وکړې، لومړی ټیبل ډیزاین، شیر پاینټ. په ټیبلز کې موږ دا 3 شیان لرو. ټیبل ډیزاین دا معنا چې نه وایي ټیبل ته جوړولی سي، او که ټیبل باندې کلیک وکړې یوازې تا ته د ټیبل شکل هغه د ویو بڼه یې راخلاص سول. په دې کې ته ټیبل نه سې جوړوی. ته به بیا راځې پر دې ځای به رسته کلیک کوې، ډیزاین ویو ته به راځې. دلته به نوم ورته وټاکې، ورته ولیکې چې ویلیج ډیټا. څه شي ویلیج ډیټا؟ یعنی د یو کلي ډیټا ده. اوس نو د کلي ډیټا ده. دلته زموږ د ټیبل د جوړولو په صورت کې 2 برخې موږ لرو. یو ته فیلډ نیم ویل کېږي، بل ته ډیټا ټایپ ویل کېږي. فیلډ نیم هغه ساحې ته ویل کېږي چې د هغه مطابق ته یو څه ورچوې. فرض کړه نوم دی، د نامه پر ځای باندې به نیم ورچوې. اف نیم یا فادر نیم دی، د پلار نوم به ورچوې. سالري معاش به ورچوې، او دغه رقم جاب وظیفه به ورچوې. پروینس ولایت به ورچوې. یعنی څه د دغې مطابق به ته دا جدول درسره جوړوې. او ډیټا ټایپ بیا دا معنا چې تا دغه یو فیلډ جوړ کړي، ایا دا فیلډ کې څه شی اچوې، دا فیلډ کې څه شی ږدې. د تصویر دپاره دی، د ایمیل دپاره دی، ټلیفون شمیرې دپاره دی، لیکنې دپاره دی، سی وي دپاره دی، د جمع دپاره دی، د چیش دپاره دی. یعنی دا فیلډ تا د څه دپاره جوړ کړی دی. دلته هغه ډول درښیي. ډولونه موږ دلته څو ډوله لرو. شارټ ټکس دی، لانګ ټکس دی، نمبر دی، ډیټ ان ټایم دی، کرنسي دی، اوټ نمبر دی، یس و نو دی، او ال ای دی، هایپرلینک دی، اټچمنټ دی، کالکولیټ دی، لوک اپ ویزارډ دی. دا زموږ په مایکروسافټ اکسس کې د معلوماتو ډولونه دي. دغه ډول معلومات موږ په خپل ډیټابیس کې ځای پر ځای کولی سو. اوس نو شارټ ټکس د دې دپاره استفاده کېږي چې لنډ نوم دی، یعنی 255 حروفه ته لیکلی سي شارټ ټکس کې. لانګ ټکس کې بیا 400 ډېر توري لیکلی سي. نمبر بیا لکه د ټلیفون شمیره نمبرونه لیکلی سي. ډیټ ان ټایم بیا لکه د زوکړې نیټه تاریخ لیکلی سي. کرنسي لکه معاش خانه چې لیکې کرنسي به ورته انتخاب کړي چې پیسې پکښې رسېږي. اوټو نمبر بیا دا معنا لکه آی ډي چې اتومات 1 2 3 4 5 داسې اوټو یعنی اتومات نمبرونه اخلي. یس نو بیا دا کار سوی دی که نه دی سوی، ټیک مارک درته کوي. یعنی یو ټیک مارک خانه درکوي چې دا کار یا معاش ورکول سوی یا نه ورکول سوی، آیا د پیس داخل کړی یا نه دی. د سنټر دپاره یو ډیټابیس جوړوي، آیا احمد پیس راوړی یا هغه مه ټیک ماروه، محمود پیس راوړی دی و هغه ټیک مارک. او ال ای د شخص تصویر، د محمود تصویر را اخلي. هایپرلینک د ایمیل را اخلي. اټچمنټ د سی وي را اخلي. یا فرض کړئ ثبت نام دپاره یو څه کوي، هغه بیا ثبت نام کې سی وي غواړي، سی وي راټول کېږي. کالکولیټر بیا د یو شخص معاش دی، نو د معاش و اضافه کاري دواړه سره جمع کوي. فرض کړه معاش و اضافه کاري دونه کېږي، اتومات جمع کېږي. لوک اپ ویزارډ بیا که چیرې یو لیست جوړوي، فرض کړه د روزګان د شاګردانو دپاره جوړوي، یا د ولسوالۍ کې مو ولسوالۍ ولسوالۍ موږ لرو، وصل ولسوالۍ پکښې انتخابولی سي. نور هر ځل لیکنې ته اړتیا نشته، تا ته سلیکشن راوړي. سلیکشن دا معنا چې ولسوالۍ به انتخاب یا یوه چې ته غواړې هغه به ورڅخه انتخابوي. دا و زموږ د ډیټا ټایپ ډولونو تشریح. خدای دې وکړي چې زما په ژبه ښه پوهېږي. لږ څه چټک ځمه زه، ځکه که چیرې قرار وګیږم درس یو څه سلو وي، بیا مایکروسافټ اکسس خورا غټ پروګرام دی، نو په ډېر وخت نه خلاصېږي. لږ به زه چابک ځم. ویډیو چې هر څومره چابک کوي، ما ته ضرورت نشته چې استاذه ولې چابک تدریس کوي یا ولې قرار تدریس کوي. اوس پلی
لیکچرونه دي نو هم درس چاپ کوی سي هم یې کراروی سي. بیا یو ویډیو زه په دې درته جوړوم انشاءالله که خیر ولو چې څنګه درس چابک کړم څنګه یې کرار کړم. هغه ویډیوګانې چې طولاني اوږدي ته کولی سې 20 دقیقې ویډیو په 10 دقیقې تبدیله کړې یعنې په 10 دقیقې کې وګورې. کولی سې چې 10 دقیقې ویډیو په 20 دقیقې کې وګورې چې کرار یې درته وایي. نو زه په دې خاطر لږ چابک تدریس کوم چې په لږ وخت کې ډېر څه وپوه شو یعنې ډېر څه ووایو. راځم آی ډي دلته که آی ډي ورکوې مشکل نه لري که اس ټي یعنې اس ټي یا سټوډنټ نمبر یعنی شاگرد نوم شمیره ورکوې یا هغه د شخص نمبر ورکوې هم صحیح دی. اوټ نمبر ورته انتخابوم. د هغه څخه وروسته نیم دی د ده نوم دی. راځم فقط دلته د کیبورډ څخه د ټپ بټن وهي اتومات مې دا بلې خانې ته بیایي. د نامه دپاره موږ څه شی انتخابوو شارټ ټکس انتخابوو او د هغه څخه وروسته به اف نیم ورکړمه وبخښئ اف نیم هم شارټ ټکس. د دې څخه وروسته فرض که زه راځم چې شو د انتخابوم دلته موږ راځو ګورو چې څه شی لرو. شارټ ټکس لانګ ټکس دواړه یو دي. نمبر دلته به ورته ولیکم چې څه شي فون ورته لیکم فون دی. دلته به ورته ولیکم ان اتومات نمبر را اړوي او بل د نمبر څخه وروسته موږ بیا څه لرو ډیټ اینډ ټایم. دلته ولیکه چې ډیټ اف سټارټ یعنې پر څو باندې دی دا کار شروع کوي. دلته ډي اتومات ډیټ اینډ ټایم درته راړوي او د ډیټ اینډ ټایم څخه وروسته بیا موږ څه لرو تر څو ټوله وپوه شو څنګه کېږي کرنسي ده. دلته به ولیکې چې فیس یعنې د فیس څو دی. دلته به ولیکې چې کرنسي او د هغه څخه وروسته به ولیکې چې بوک فیس. دلته بیا چې ولیکه بوک پیس څخه وروسته بیا کرنسي ورکوم. یو یې د داخلي پیس دی بل یې د کتابونو پیس دی څو اخیستل کېږي او دلته به ولیکې چې ټوټل به څو اوسي. ټوټل دپاره به راسې بیا پر چش باندې به کلیک وکړې پیس و بوک بیا به راسې دلته موږ لوکاپ ویزارډ نه کلکولیټډ لرو. کلکولیټډ چې وایي دا شی درته راړوي دا صفحه. دلته به هغه دوې خانې چې ته غواړې جمع کړې سره هغه دوې خانې به فقط ولیکې پیس جمع بوک ای لري سپیل یې غلط نسي رابسې دا به وکې. د هغه څخه وروسته بیا موږ څه لرو دلته راسه وګوره د کلکولیټډ خو خلاصو یس نو لرو. آیا دی سنګل دی که مجرد یعنې سټیټ د ده حالت سنګل دی که مجرد. بیا به راسې نه سټیټ نه وبخښئ دلته دغه ولیکئ یس نو د ورکړې دپاره ولو. دلته ولیکه چې پاس یعنې دی پیسې پیس پاس یا دلته ولیکه فیس فاس د پیسې پاس کړي دي که نه دي. دلته به ولیکې وایي چې ووایه فقط هغه اتومات درته راړوي یس نو. د دې څخه وروسته بیا موږ څه لرو بیا موږ اول ای لرو. دلته به ولیکې چې فک یعنې تصویر. دلته به او ولیکې اول ای اتومات درته راړوي. بیا به ولیکې فرض که د دې شخص ډاکومنټ د ده تذکره صحیح سو تذکره یې غواړي یا دلته ورته ولیکه چې تذکرې عکس تذکره. بیا به دلته ولیکې چې شي په دې ځای کې راځو دې ته اټیچمنټ ویل کېږي او د دې څخه وروسته بیا ولیکه فرض که څه شي دي موږ لاندې د اټیچمنټ وروسته ایمیل د ده ایمیل رابسې اچ به ووایي هایپرلینک به اتومات راواړوي. بل به موږ څه پاته لرو پاته لوکاپ ویزارډ لرو. آیا دی مجرد دی که متحل دی یا د کومې ولسوالۍ دی. فقط څه شي لیکو د روزګان لپاره یو ډیټابیس دی. دلته لیکم ډسټریکټ ولسوالۍ یې لیکو. رابسې دا ځای به راخلاص کړي لوکاپ ویزارډ به راوړي. دا چې راوړي رابسې ورته ووایي چې I will type in the value that I want to. زه غواړم چې خپله کې ټایپ کړم څه شي چې زه په دې ځای کې غواړم. پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې په دې ځای کې به ټایپ کړه خاص روزګان. دلته به ولیکې چې خاص ورزګان به صحیح دي. وبخښئ بیک ته راسه لاندې راسه ورته ولیکه بیا چې شي لاندې به ورته ولیکې چوره او لاندې به ورته ولیکې چینارتو او لاندې به ورته ولیکې چهارچینه لاندې به ورته ولیکې چې شي ګیزاب او لاندې به ورته ولیکې دهراوت. رابسې پر نیکسټ باندې به کلیک وکړې بیا به را فینش کړې. دا د زموږ
هغه څه چې په ډیټا ټایپ کې کارېدل په یو ټیبل کې ټول مې وپوښل. فقط راسه که چیرې راسې پر دې ځای ډبل کلیک وکړې سیو باندې کلیک وکړې هم صحیح دی. که مستقیم کنټرول ډبلیو ووایه هم دی دا ځای درته راوړي. دا به یس کې چې یس ټی کوي د ویلیج ډیټا په نامه یو ټیبل زموږ په ډیټابیس کې جوړ شو. رابسې ډبل کلیک به پر وکړې موږ ته به دا راخلاص شي. اتومات ګوره دلته زموږ کرنسي اوسه راغلې ده چې افغانۍ ځکه دا پیس څو افغانۍ دي دا افغانۍ اوسه راځي. راسه دلته نوم ورکړه جان دی د خان زوی دی د ټلیفون شمیره یې دا ده اتومات نمبر اخلي او تاریخ یې څو دی تاریخ یې دلته کولی شئ چې پر دې ځای کلیک وکړئ اتومات یې راواخلئ ډیټ اف برډ په دونه تاریخ سره په دونه کې پیدا شوی دی. معاش یې څو دی معاش یې د پیس یې خپله 400 افغانۍ دي 400 د کتابو دی څو دی د کتابو دی 300 دی 700 روپۍ کېږي اتومات یې جمع کړئ چې 700 روپۍ کېږي د پاس کړی دی پاس کړی دی. رابسې تصویر به راواخلئ پر دې ځای باندې به رسته کلیک وکړئ انزرټ ابجکټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ چیرې وبه لیکئ چې کریټ فرام فایل دلته به پر براوز باندې کلیک وکړئ او رابسې خپلو تصویرونو ته فرض که زه راځم پر پیکچر باندې کلیک کوم دلته د دا ماشوم تصویر راخم رابسې اوکې وکړئ چې اوکې دې کړي د هغه څخه وروسته به سی وي ته راسئ بیا به راسئ دلته که ډبل کلیک پر وکړئ مشکل نه لري که رسته کلیک پر وکړئ پر انزرټ باندې کلیک وکړئ هم فرق نه لري. رابسې ډبل کلیک به وکړئ پر اډ باندې به کلیک وکړئ دلته به یو څه ورته راوړي یو فایل به ورته راوړي چې هغه د خلاصېدو وړتیا ولري. فرض که زه دا ورډ فایل ورته راوړم راځم دا اوکې کوم بیا راځم دلته ایمیل لیکم رفیع ضیا @gmail.com رابسې دلته بیا ډسټرکټ ولسوالي چې دا ځای دې راخلاص کړي کومې ولسوالۍ چې موږ لرو په روزګان کې ټولې دا لیست راته راوړي. اوس که راخلاصوي مشکل نه لري او که فقط کایچ ووایي اتومات خاص روزګان درته راوړي. دا د یو دغه ریکارډ موږ د ثبت شو دې ته چې ویل کېږي یو ریکارډ ویل کېږي لکه څنګه چې دا ریکارډ تعریف موږ کړی و چې ریکارډ د یو شخص یا د یو شي په اړه ټولو معلوماتو ته ریکارډ ویل کېږي یعنې د جان په اړه ټول معلومات ثبت شول یو ریکارډ موږ سره ثبت شو. اوس نو دوم دغه دی طاهر دی د ظاهر زوی دی ټلیفون شمیره دا ده او تاریخ نیټه کولی شئ دا رقم ولیکئ 2025 د درېیمې په 4 ګوره پیسې څو دی پیسې د دم 300 دی او د کتابو د 200 روپۍ دي پیسې ورکړي دي. زه به اوس دلته ورته وایم چې یعنې دې ورکړي دا به حتما ورکوي زه به ورته ولیکم چې 200 روپۍ 200 300 افغانۍ 600 اتومات 600 سوی پیسې ورکړي دي او دلته به راسئ چیز به وکړئ تصویر به ور واچئ نو بلانک خراب شو ریکارډ یې ګزاره ثبت نه کوي. خان دی د ګلاب زوی دی شمیره یې دا شی ده او رابسې تاریخ یې هم کوم شی دی تاریخ یې دا دی 200 افغانۍ دي او دلته یې 100 افغانۍ دي او پیس یې چیز کړی دی ورکړی دی او دغه چیز دی دغه د پیکچر خانه د دې دغه سول. رابسې دلته به کریټ فرام فایل کې تصویر به ور واچئ پر براوز باندې به کلیک وکړئ او دلته به راسئ پیکچر ته یو تصویر به راواخلئ فرض که دا تصویر زه راخم راسه اوکې دا هم راسه اوکې د هغه څخه وروسته په سی وي باندې به ډبل کلیک وکړئ اډ باندې به کلیک وکړئ دلته به چشم ته راواخلئ یا دنه سی وي ډیسکټاپ ته به راسئ دلته به یو شی د سروې ورته راواخلئ سروې به ډېر غټ فایل یم زه چوم دا یې زموږ ایمیل @gmail.com ولسوالي یې فرض که کوم ځای دی چوره دا د اتومات یې راواړول. دا اوس زموږ نننی درس د ټیبل جوړول او همدارنګه په ټیبل کې د ډیټا ذخیره او د ټیبل دوې برخې لري فیلډ او ډیټا ټایپ. ډیټا ټایپ مې ټول تشریح کړ انشاءالله په دې کې مې د یو 2 کالمونو د جمع کولو باندې هم سر خلاص او تصویر راوړل. اوس نو که چیرې موږ راسو
په دې باندې ډبل کلیک وکړو موږ ته به خپل تصویر را خلاص کړي. دا دی د دې شخص تصویر یې خلاص کړي چې څوک دی د احمد دی. او که راسې پر سی وي باندې ډبل کلیک وکړې بیا راسې پر اوپن باندې کلیک وکړې دلته به موږ ته زموږ سی وي را خلاصه کړي. یعنې ټوله ډیټا چې تا پکښې ذخیره کړې ده هغه ټوله به دې ډیټا ته ثبتوي او د استفادې وړ یې درته جوړوي. راسه دا کنسل کړه نور. او دا ایمیل دی چې دا کلیک چې پر وکړي اتومات ایمیل هم بیا ورته ځي ځکه دی څه شی دی لینک دی هایپر لینک دی. او همدارنګه مې د سلیکشن خانه هم زده کړله چې څنګه یو سلیکشن مرج وکړو. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخته مو ښه. الله مو مل شه. د زیاتیک اکاډمي په نامه یو چینل ما جوړ کړی دی چې پکښې د کمپیوټر ساینس اړوند انشاءالله په آینده کې د وینډوز ټولې ویډیوګانې، د ورډ ټولې ویډیوګانې، د اکسل ټولې ویډیوګانې، د پبلیشر ټولې ویډیوګانې، د پاورپوینټ ټولې ویډیوګانې، د فوټوشاپ ټولې ویډیوګانې، د اکسس ټولې ویډیوګانې، سی پلس پلس، جاوا، ویب ډیزاین دا ټولې زه انشاءالله ورته پورته کوم د خیره. نو یوه هیله مې ستاسو څخه دا د ستاسو زما سره دا کومک دی چې یو یې سره سبسکرایب کړئ او بل یې لایک کړئ ویډیوګانې او د ملګرو سره یې شیر کړئ ځکه په دې سره انشاءالله موږ نور هم تشویقیږو او موږ پوهیږو چې زموږ چینل یې څوک تعقیبوي او څوک ګټه ورڅخه اخلي. او هیله ده چې ویډیوګانې هم وګورئ. د یوټیوب څخه د ویډیوګانو د راخیستلو طریقه، د ډاونلوډ کول او سبسکرایب لایک دا ټول انشاءالله زه یو بله ویډیو هم درته جوړوم هغه هم درته ښیم که خیر و. مخته مو ښه. الله مو مل شه.